که په زړه کې مې د ټولې دنیا غم دی خو ستا غم پکې د ټولو محترم دی د پلو پیس کې یې ونیو په لاس کې په رموز کې راته وایي چې تړم دی لا راغلی نه یې زمزم راته وایي نور څه هم زده که زده کړی دی یو زم دی سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم یو ځل بیا د تاج کتاب کور نه ستاسو سره په 3 کسیزه مشاعره کې مخاطب یم د تاج کتاب کور نه را سره خواته ناست ډېر ګران او ډېر قدرمن مشر زمونږ د شیرګړ پښتو ادبي جرګې بانی جناب فضل رازق فضل صاحب چې کوم شعرونه مې په پیل کې ویل هم د دغه شعرونو خالق دی یو څو شعرونه نور دي چې ناشنا کار وشو په شپه کې اشنا شپې له راغې په ناشنا کار وشو په شپه کې اشنا شپې له راغې چېرته موږی او زنځیر ګورم چې انور وتړم ما په ځای پرېږدي لاړ شي والوځي په ښکلو پسې زړه خو مې غواړي چې د خپل زړه له وزر وتړم او په ارمانونو مې درنه کوټه را پرېوتله زه مو ورځم چې چاله زه نه چاله سر وتړم هم د دغه شعرونو خالق جناب فضل رازق فضل صاحب را سره ناست دی نو غواړم چې د ملګرو سره دې څه شعرونه شریک کړم او تاسو هم واورئ او موږ هم دې خوندونه قم یې ګیر کړی دی فضل صاحب فضل صاحب څه وایي ملګرو ته ډېره مهرباني لول خو تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ماله مقرره کړله او څو شعرونه به ته ووایم الاول یوه قطعه ده وایي پتا د مال خبرې ښې لګي او په ما د خال خبرې ښې لګي او په د زلفو پټالو زنګوه په ده د ټال خبرې ښې لګي تاسو وختي دغه وکړله چې نو زه به ته پوره غزل ووایم دغه وایي وینې ته ساسي تادیو کا چې زر وتړم او د زلفو تار راکه چې خوله پې د پرهر وتړم او ما په ځای پرېږدي لاړ شي والوځي په ښکلو پسې زړه مې دا غواړي چې د خپل زړه له وزر وتړم او په ارمانونو مې درنه کوټه را پرېوتله زه مو ورځم چې چاله سر وتړم او ناشنا کار وشو په شپه کې اشنا شپې له راغې چېرته موږی یو زنځیر ګورمه چې نور وتړم او دواړه زخمی شو زه حیران یم په چل نه پوهېږم دواړه زخمی شو زه حیران یم په چل نه پوهېږم چې زړه ټکور کړمه که په ځیګر وتړم او که د دیدنونو په تالان که زه په ځل ورغلم ځان له یو پڼ به تېنه سم د ایلم غر وتړم ډېر ښه فضل صاحب مونږ دا اورېدلي هم دي چې ستاسو سره څنګ په څنګ باندې ناست په د سخاکوټ د سیمې یو تکړه شاعر چې نن سبا خو په مونږ کې موجود نه دی صاحب شاه صابر صاحب د هغوی سره ستاسو ډېره ناسته شوې ده که دوه درې خبرې د هغه خپل د تعلق په بنیاد را سره وکړئ نو ډېر ښه هغه مونږ چې کله دا ټولنه جوړه کړله دا زما خیال چې 2002 کې مونږ د هغې دغه وکړو نو صاحب شاه صابر صاحب یو ورور دلته په جمیل مارکیټ کې دوکان و ثابت شاه د هغه نوم و هغه سره به زه ډېر کېناستم جمیل حاجي صاحب سره هغه موږ ته مخامخ و نو چې چېرته به صابر شاه صابر صاحب راغې د خپل ورور دوکان ته نو بیا به موږ سره په هغه دفتر کې ناست و د جمیل حاجي صاحب او د هغه سره مو ډېرې خبرې اترې کولې بهرحال چې موږ ټولنه جوړه کړه نو هغه به بیا موږ لازمي به ځان بیا را رسو کارونه به پرېښودل او زما نه کشر و خو زه استاد ځکه کړم چې ما په یو ځل ما یو شعر ووی چې غزل مې په دغه کې ووی په مشاعره کې زمونږ شیرګړ پښتو ادبي جرګې په مشاعرو کې دغه مظلوم صاحب هم راتلو اتیانو نه بهرحال هغه کې ما دا وکړه چې را یادوم یې لږ غزل چې څوک چې په مینه کې قرار لټوي څوک چې په مینه کې قرار لټوي نو ناپوهه ژوند په سر د دار لټوي او دا مې د زړه د لیونتوب نښې دي چې وچو وسکو کې خمار لټوي او دومره وزګار نه دي تاسو یو شعر پکې و چې خلک څه دومره هم وزګار خو نه دي چې یو فقیر پسې ټول خار لټوي او دا دی چې یو پکې داسې شعر و چې قربان د رپوګر د سترګو ما داسې وې چې قربان د رپوګر د سترګو چې پر هرونو له مې تار لټوي
نو هغه وویل چې یاره بیا ما ته مشاعرې نه پس وویل چې یاره په دې کې او داسې نه وایو چې پر قربان د رپوګر د ګوتو چې پر هنور نه مې تار لټوي او آخري شعر یې داسې درته وایم نور هم پکې خو ما ته وایي چې په ځل رک شوې په سرو شونډو پسې او ټکورونو لانګار لټوي دا هېڅ خبره پکې جوړ ټکورونو لانګار ډېر ښه فضل صاحب فضل صاحب که څه شعرونه درته نور یاد وي او یا درته څه قطعې مې ته یادې وي او څو نو ملګرو سره شریک بس ښه ده حافظه مې کمزورې شوې ده خو به هر حال چې څه راته یاد وي ستاسو دغه به مو وایم یو دغه دی اوس د خوله وازه نیولې د اسمان ته او تا د خټو لوښي ایښي باران ته نو ښه پوهېږې لږ د عقل نه کار واخله څه ماشوم نه یې نانی نه وایي نان ته او دریا په عبادت سودا نه کېږي دا کوټه پیسې چې یو نسي دکان ته او آخرت ته د دنیا په مینه بیلو خو تا همیش ګټه ویلې د تاوان ته او په شرګړ کې هم ناشنا په شرګړ کې هم نایاب لالو نشته دی په ځله پسې مزه بدخشان ته چې د پیمخي مخ ته څنګ نظر زما ورسید چې د پیمخي مخ ته څنګ نظر زما ورسید نو دغه نظر مې تر د عرش معلا ورسید او تور د ګناه داغو د زړه په سر چې پروت زما څومره ښایسته شو چې د زنې سر ته ستا ورسید او دې میخانه کې به لنډي لاسونه خوار وي مدام جام د هغو شولو چې لاس ورته د چا ورسید او اوږي تا ته مبارک شه د دنیا خوشحالۍ زه په دې خوښ یم چې زما غم لیلا ورسید او ته سبا پرېږده که څه سود کوې نو نن یې وکړه په ځل د مرګ د خدای خبر که تر سبا ورسېد ډېره ښه فضل صاحب ستاسو ادبي سفر څومره عمر وشو څومره وخت نه ستاسو قلم تقریبا زه په دغه کې وم په دې نهم جومات کې وم غالبا دا 13 کاله عمر به زما و چې زما والد صاحب حج ته تللی و په هغه ورځو کې په حج باندې ډېر وخت لګېدو 3-4-5 میاشتې به حاجان لګې د هوایي جهازونه نه تلله په اوبو کې به دغه تله نو زما والد صاحب تللی و او هغه پسې زما ډېر خفګان داسې به وم نو یو ځای کې ناست وم هلته کې څه داسې مې پړه کې رال نو هغه پسې ما څه شعرونه میرونه ولیکل چې یاره نور خو راته هر څه نو فلحال راته یاد نه دي ځکه چې ډېر وخت خبره ده تقریبا د څونه وخت چې د سن 62 نه واله تر د دې وخته پورې دا د 50 سال نه زیاتې وشو 50 سال تاسو وایي زموږ د ادب وشو دا چې دغه شعر مې لومبی و که نه دغه غزل هغه پلار پسې آغاز و او په هغې کې صرف اخري شعر ما ته یاد دی چې واقعي د دادا هر سړي ته ګران دی خو په ځل پسې شلولی د ګریوان خپل داسې یو پکې شعر و ډېر ښه فضل صاحب په دغه 50 کاله ستاسو سفر وشو په شاعرۍ کې تاسو تر اوسه کتاب چاپ نه کړو د دې څه وجه کېدی شي بس شاعري اورم هم د ملګرو نه او خوښ مې هم شاعران ډېر زیات دي دې طرف ته مې لیکلي دي کتاب طرف ته مې ډېر زیات خیال نه و اوس دا ملګري ما ته وایي لکه ته په خپله ما دې راته ذکر کوي چې کتاب به جوړو که خیر که خیر انشاءالله زر تر زره به داسې کوشش کوم ټیک ده آصف فضل صاحب زمونږ په شاعرانو کې زمونږ په ادب کې دا یو غټه مسله ده چې کوم سړی په مونږ کې ژوندی وي د هغه قدر زمونږ سره نه وي خو چې کله زمونږ نه لاړ شي نو بیا زمونږ سره قدر پیدا شي مونږ بیا د هغه پسې بیا لاس مروړو او بیا ورپسې وروسته ارمان کوو نو همدغه رنګې ملګرو فضل صاحب هم زمونږ د شرګړ په خاوره باندې یو تاریخي شخصیت دی چې هغه د صاحب شاه صابر صاحب غونډه کې خلکو سره ناس پاس دی د رحمت شاه سایلي صاحب غونډه کې داسې خلکو سره ناس پاس دی خو ولې بیا هم د کیمرې تر شا دی زمونږ هم دغه هڅه ده دغه کوشش دی چې دغه ملګري څومره چې مشران دي څومره زیار دی کړاو دی دا راوړو ستاسو سره دلته کې مخامخ کو نو د فضل صاحب د ادب 50 کاله وشو چې دی د ادب سره ټچ دی خو اوسه پورې کتاب نه دی چاپ کړی ځکه چې کتاب د خیال نه وتلی اوس د فضل صاحب کتاب را روان دی د خیره سره نو فضل صاحب هم یو داسې شخصیت دی لکه د صاحب شاه صابر صاحب د دې شاعري چې زه اورم نو یقین وکړئ ما د صاحب شاه صابر صاحب مخې ته ودرېږي زه هم د هغو سره ناسته کړې ده هماغه رنګ دی پکې نو صاحب شاه صابر صاحب
او رازق فضل صاحب تقریبا چې شاعري یو بل سره ملاویږي. نو ملګرو د فضل صاحب په کتاب باندې د خیر سره کار شروع کوو. څومره چې زر وي څومره کېدی شي انشاءالله دغه کتاب مونږ راوړو چاپ ته، چې فضل صاحب د خپل کتاب مخکتنه او د خپل کتاب کامیابي دا په خپلو سترګو باندې ویني. فضل صاحب چې سړی مړ شي نو وروسته دی بس بیا خلک نازوي که نه، څه مطلب شو بیا وروسته چې سړی مړ شو. زما یو شعر دی که نه چې یا شاعره ستا نصیب مرګ سره راوپاري، یا شاعره ستا نصیب مرګ سره راوپاري، وروسته درته نر شم او ژوند درته لوګی کمه. نو وروسته بیا هېڅ مطلب نشته دی چې مونږ شاعر ونازوو چې هغه مړي او هغه د تورو خاورو سره خاوري. نو بیا څه مطلب شو چې په هغوی باندې سیمینار یې کوو او هغوی نازوو او هغوی له د کتابونو چاپ کوو، کتابونو مخکتنې کوو. ټولو ملګرو ته مې دغه یو درخواست دی، ستاسو په کلي علاقه کې چې څومره مشران شاعران دي کوشش وکړئ چې هغه خلک ونازوئ په خپل ژوند باندې، چې خپله خوشحالي خپله کامیابي دا په خپل ژوند کې انجای کی او خوندونه دې واخلي او د خپل فن نه څه نه څه هغه مطمئن شي چې او ما څومره کار کړی دی. نو د خیر سره فضل صاحب کتاب را روان دی، ټول ملګري ورته سترګې په لار اوسئ. زه او زما سره زما ملګری مدثر عباس راکړئ اجازت د تاج کتاب کور نه، او بیا انشاءالله راځو ستاسو سره د بل یو مشر نه نیغ به نیغه باندې تر هغې پورې هر چېرته چې خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. د لوی الله په امان.